الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زما خوږو طالبان ورونو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نن به انشاءالله د هدایت النحو درس نمبر 2 شروع کو. متاسې اول درس کې صرف د ګروپ دپاره کوم شرایط و، درس دپاره کوم طریقه کار وه مو بیان کړی وه. نن به مقدمه شروع کو. د مقدمې د شروع کولو نه مخکې زه یو څو دعایه کلمات یایم، هغه تاسې ماسې ویایو چې الله راته دا کتاب اسانه کړي او په خیر عافیت سره اختتام ته ورسي. ربي يسر ولا تعسر وتممه لنا بالخير یا فتاح یا فتاح یا فتاح. الله دې په خیر او عافیت سره دا کتاب په مو باندې ختم کړي او الله دې موږ تاسو ته د دغه کتاب نه پوره برکات او نفع را نصیب کړي. محترمو طالبانو ورونو، ما تاسو ته هغه ورځ هم دا خبره کړې وه چې هدایت النحو یو ډېر ښکلی په نحوه کې کتاب دی. موږ تاسې به کوشش کوو چې دا کتاب ښه په شوق او محبت سره ویایو. چې کوم شرایط زه تاسو ته بیانوم، که تاسې په هغوی عمل وکړئ نو انشاءالله تاسې به دغه کتاب نه پوره فایده حاصله کړئ. یوه بله ضروري خبره تاسو ته کول غواړم، هغه دا چې تاسې دا کتاب خالص د الله رضا دپاره زده کړئ او خالص یې دغې لپاره زده کړو چې موږ به دغه سره انشاءالله د دین اسلام خدمت کوو او نور مسلمانانو ته به نفع رسوو. ځکه حدیث شریف ده انما الاعمال بالنیات، د هر اعمال دارومدار چې دی دا په نیت باندې وي. نو موږ تاسې به په دغه نیت دا سبق نه زده کوو چې زه خپلو ملګرو نه تکړه شم او زه په سبقونو کې ټولو نه مخکې شم، څوک مانه تکړه نه وي. نه، دا نیت به نه کوو. موږ به نیت دا کوو چې موږ نه الله رضا شي او موږ دا نحوه دغې دپاره زده کوو چې دغه سره د قرآن او د احادیثو خدمت وکړو. نو بیا به انشاءالله زموږ تاسې ته ثواب هم میلاویږي او تکړه کیږو به هم. نو محترمو، نن به انشاءالله په مقدمې کې شروع وکړو، ځکه چې کتاب په شروع کې اول مقدمه ده. نو مقدمې شروع کولو نه مخکې زه تاسو ته دا خبره کول غواړم چې زه ډېر په مقدمې کې قیل و قال ته نه ځم چې صرف په الحمدو کې 4-5 ورځې بعضې خلک تېروي، بیا همداسې نوره مخکې ورپسې ځي لفظ الله کې تحقیق کوي. دا ښه خبره ده چې وشي، خو دا موږ سره چونکې طلبا نوي دي او هغوی بیا هغه مقصود ته نه فوت شي، سره پوه نه شي چې دا مو کتاب د څه شروع کړی او دا څه ورکې یایو. نو اول به مو انشاءالله پوره توجه نحوې ته وي چې مو تاسې نحوه زده شي، بیا به انشاءالله که واخو الله توفیق راکړه نو دا خبرې به هم انشاءالله تاسو ته زه وکمې. اول زه تاسې لپاره عبارت یایم: الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فهذا مختصر مضبوط في النحو، جمعت فيه مهمات النحو على الترتيب الكافية مبوبا ومفصلا بعبارة واضحة مع إيراد الأمثلة في جميع مسائلها من غير تعرض لأدلة والعلل لئلا يشوش ذهن المبتدئ عن فهم المسائل. وسميته بهداية النحو رجاء أن يهدي الله تعالى به الطالبين. ورتبته على مقدمة و3 أقسام بتوفيق الملك العزيز العلام. اوس به زه تاسو لپاره ترجمه وکم. الحمد لله، ټول تعریفونه جنس تعریف لله خاص الله دپاره دي. رب العالمین،
پالونکی دی د ټولو عالمونو د ټولو جهانونو. والعاقبة للمتقین او ښه انجام ثابت دی د متقیانو دپاره. والصلاة او درود سلام دی وي یا رحمت دی نازل شي علی رسوله د ده په رسول باندې محمد چې محمد صلی الله علیه وسلم دی. و آله او د نبی علیه السلام په آل باندې. و اصحابه او د نبی علیه السلام په ټولو صحابو باندې اجمعین ټول په ټوله. اما بعدو وروسته د دغو ټولو خبرو نه فهذا مختصر دا کتاب چې دی ډیر مختصر دی مضبوط او مضبوط دی فی النحو په نحوه کې. جمعت فیه ما را جمع کړي دي په دغه کتاب کې مهمات النحو د نحو مقصودي ابحاث علی ترتیب الکافیت د کافیې په ترتیب سره. مبوبا په داسې حال کې چې زه بابونه ورکوونکی یم یعنی دغه کتاب کې ما بابونه راوړلي. او مفصلا او په داسې حال کې چې زه فصل کوونکی یم یعنی د کتاب مې په د فصولو په شکل کې لیکلی. بعبارة واضحة په واضحه عبارت سره. مع ایراد الامثلة سره د ارادې د مثالونو یعنی ما پکې مثالونه هم راوړلي دي. فی جمیع مسائلها په ټولو مسایلو کې. من غیر تعرض بغیر د دغې خبرې نه چې ما تعرض کړی وي لادلة دلایلو ته والعلل او علتونو ته. لئلا یشوش ځکه چې دا دلایل او علل چې دا مشوش کوي یعنی ذهن لږ تشویش کې اچوي. ذهن المبتدی دا ابتدایي طالب العلم عن فهم المسائل د څه شي نه هغه د مسایلو د فهم نه. وسمیته او ما خپل کتاب ته نوم ورکا بهدایة النحو د هدایة النحو نوم یې ورکا. رجاء په دغه امید سره ان یهدی الله تعالی چې الله هدایت وکړي به په دغه کتاب سره الطالبین الطلباو ته. ورتبته او ما دغه کتاب ته ترتیب ورکړی علی مقدمة په یوې مقدمې سره. وثلاثة اقسام او په دریو اقسامو سره. بتوفیق الملک العزیز په توفیق د هغه بادشاه العزیز چې غالب دی العلام چې ډیر هوښیار دی. خو دا خو د مقدمې ترجمه شوه. اوس به انشاءالله د مقدمې داسې مختصر غونته تشریح زه تاسو ته وکړم. ما تاسو ته مخکې هم وویلې چې دا مقدمې کې ډیر بحثونه کیږي چې څومره ته غواړې دغه کې بحث کیږي. هفته نه چې په میاشت هم پکې بحث کیږي نو بیا به مو تاسو نه مقصود فوت وي. ما ډیر کوشش به دا وي چې انشاءالله زه تاسو ته نحوه واضحه کم نحوه درته عملي کم نو تاسو ته به بیا ډیره فایده وشي. بیا تاسو دا مقدمې شروحاتو ته خپل هم رجوع کولی شوئ چې حمد چاته وایي حمد شکر مدحه کې کوم نسبتونه دي کوم خاص دی کوم عام دی. لفظ الله تحقیق لفظ رب تحقیق همدارقم ته رسول او نبی آل او اهل کې څه فرق دی. نو دغه کې ډېر خبرې دي نو هغو ته به زه نه څم. کیدای شي تاسو نورو کتابونو کې هم ویلي وي. تاسې ذهن ته دا خبره را نه شي چې ولی مو استاز کیدای شي دا خبرې ورته یادې نه وي. نه الحمدلله ما ته ډېرې یادې دي خو هغه مقصود بیا فوت کیږي. ما ډېر طلبا لیدلي دي کافیه ختمه کی شرح تهذیب ختم کی شرح جامی ختمه کی اصول شاشی ختمه کی. دا کتاب ورته څه فارق کې وه پته ورته نه لګېږي چې دا اصول شاشی دا د فقه کتاب و که د اصول فقه کتاب و. دا شرح تهذیب دا د منطقو کتاب و که دا د نحوی کتاب و. ځکه چې هغه او استاز خپل تقریرونه پکې کړي وي خپل یاسینې پکې پوښ کړی وي. طالب ساویې ته نه وي لیدلي نو طالب غریب ته پته مو نه لګېږي چې دا کتاب څه باره کې وه. نو هغه کار به نه کوو انشاءالله. ښه اوس هر څو په دغه کتاب کې چې دی مقدمې کې که تاسو سوچ کړی وي 4 مباحثو ته اشاره شوې ده. اول بحث چې دی خطبه د کتاب. خطبه د کتاب الحمد نه ونیسه تر اما بعدو پورې ده.
دویم بحث چې دی هغه د تعارف د کتاب دی. تعارف د کتاب دا د کوم ځای نه شروع شوی دی؟ فهذا مختصر نه ونیسه تر کافیې پورې. دا دوه بحثه شول. دریم بحث چې دی الفرق بین هدایت النحو والکافیه. د هدایت النحو او د کافیې په مابین کې فرق دا د کوم ځای نه شروع شوی دی؟ دا د مبوبا نه تر فهم المسائل پورې. او څلورم بحث چې دی اسم الکتاب مع وجه التسمیه. هغه د کوم ځای نه دی؟ دا چې دی وسمیته نه ونیسه تر آخره پورې. اول بحث ته وراشو الحمدلله نه ونیسه تر اجمعین پورې. نو دا ما خبره ده الحمدو کې بحث ده، لفظ الله کې بحث ده، درود والصلاتو کې بحث ده، رسول کې بحث ده، آل او اهل کې فرق ده. او خبرو ته زه نه ورسم. اول بحث بس همدا ترجمه تاسو لپاره کافي شافي ده. دویم بحث ته وراشو چې هغه ده په تعارف د کتاب کې. تعارف د کتاب د کوم ځای نه شروع شوی دی؟ فهذا مختصر نه ونیسه تر على ترتیب الکافیه پورې ده. یعنی دا د خپل کتاب تعارف کوي چې دا ما کتاب په کوم شکل کې دی، څه صفات دي. نو د خپل کتاب مصنف رحمه الله چې دی خپل کتاب تعارف د لپاره 4 صفات ذکر کړي. کتاب موصوف ده او دا نور 4 ورته صفات دي. اول صفات مختصرون، فهذا مختصر، بشکه چې دا هدایت النحو ډیر مختصر او ښکلی کتاب دی. دویم صفت ورته مضبوط راوړلی، یعنی ډېرې مضبوطې خبرې پکې دي، ضعیفې کمزورې خبرې پکې نه دي ذکر کړي. دریم صفت ورته راوړلی مهمات النحو، یعنی دغه ما مقصودي خبرې ذکر کړي دي. او څلورم بحث صفت ورته ذکر کړی چې دا کتاب ما په ترتیب د کافیې سره لیکلی. په کوم ترتیب سره چې کافیه دی همدغه ترتیب په هدایت النحو کې هم دی. لکه کافیه کې اول بحث د مرفوعاتو دی، بیا ورپسې منصوبات دي، بیا ورپسې مجرورات دي. همدغه ترتیب دلته هم دی. خو بعضو علماو دلته یوه خبره کړې ده چې کافي او په هدایت النحو کې خو فرق دی. فرق پکې شته. هغه داسې وړوکی غونته فرق دی. هغه دا چې اول فرق دا دی په کافیه کې چې دی دا اوله خبره دا ده چې په کافیه کې بابونه او فصلونه نشته دي او په هدایت النحو کې بابونه او فصلونه شته. دویم فرق پکې دا ده چې د هدایت النحو عبارت ډیر اسانه واضحه ده او د کافیه عبارت ډیر مغلق او مشکل ده. دریم فرق پکې دا ده چې هدایت النحو کې هر مسالې دپاره امثله مثالات ذکر شوي دي او په کافیه کې دا رقم ته نه دي. څلورم فرق پکې دا دی چې په هدایت النحو کې دلایل او علل نه دي ذکر شوي او په کافیه کې دلایل او علل ذکر شوي دي. دا فرق پکې شته، خو دا ورکوټه غونته فرق دی. نوره ترتیب د دواړو یو شی دی. څلورم بحث پکې مصنف علیه رحمت دا کړی چې د کتاب وجه تسمیه بیانه کړې ده او کتاب نوم یې بیان کړی دی. کتاب ته خو ده ویلي دي وسمیته بهدایت النحو، ما دغه کتاب ته نوم ورکړی ده هدایت النحو. خو هدایت النحو نوم یې ولې ورکړی؟ وجه تسمیه یې شی دی. وجه تسمیه د خپله ویلي دي رجاء ان یهدي الله تعالی به الطالبین، چې په دغه امید سره چې الله پاک په دغه کتاب سره طلباو ته هدایت وکړي د نحوې طرف ته. لفظ هدایت مې ورکې راوړلی دی چې د نحوې هدایت پکې وشي، طلباو رهنمایي وشي نحوې طرف ته. دا وجه تسمیه شوله. نو نن دپاره همدا درس بس دی. انشاءالله تاسو ټولو نه ما دا خواست دی، تاسو ټولو نه ما دا هیله دی چې د ما سبق بار بار واوروئ، یو ځلې، دوه ځلې، درې ځلې. بیا انشاءالله تاسو په خپلو الفاظو کې د ما تقریر خلاصه ولیکئ. ما تاسو ته اولې ورځې ویلي وو چې تاسو ځان سره ښکلي ښکلي نوټونه واخلئ. په هغو نوټونو کې تاسو د نن سبق پاڼه ولیکئ، کتاب پاڼه ولیکئ او مقدمه ولیکئ. هغه نه لاندې په خپلو الفاظو کې، پښتو کې، اردو کې، عربي کې، د درې ژبو کې یا فارسي کې تاسو لیکای شو ولیکئ.
که په یوې پاڼې کې مو ولیکله دی ما ټول تقریر، که دوو پاڼو کې مو ولیکله، بیا به هغو نه سبا ته ښکلي ښکلي تصویران وباسوئ، سبا به 4 بجو ګروپ کې شیر کوئ. نو ما ته به پته ولګېږي چې ماشاءالله طلبه ښه په شوق سره ما سبق اوري او فایده ورته کېږي. دغه ته به تاسې زړه نه تنګوئ، دغه ته به تاسې ته مفته کې یو ښکلی تقریر جمع شي د هدایت النحوه. بله فایده به دا وشي چې تا به 10 کاله بعد هم ته دا تقریر کسې د ګنټې مطالعه به ته په 5 منټو کې کوې. او بله فایده به تاسې ته دا وشي چې تاسې نه به دا سبق بلکل هېرېږي نه. او بله فایده به تاسو ته دا وشي چې ستاسې قلم به جاري شي، یعنی تاسو نه به مصنف جوړ شي، قلم نگار به تاسو نه جوړ شي. تاسو به سبا چې یو سینې مضمون لیکوئ نو ډېر زر به ستاسې ذهن ته د مضمون نقشار سي. زموږ طلبه اکثر چې ورته وایي چې په دا مدرسې نه یو مضمون ولیکه، په استاد باندې یو مضمون ولیکه، نشي لیکلی، حالانکې هغه په ذهن کې هر څه وي، ولې نشي لیکلی؟ چې هغه قلم نه وي جاري شوی.